سلامونه، زه سعید شینوار یم او سپینو خبرو ته مو یو وار بیا هرکلی کوم. په تیرو نږدې 5 کلونو کې د افغانستان واقعیتونو 180 درجې تغییر کړی دی. نه دا مهال د افغانستان 20 کلنه اردو شته دی او نه د نړۍ نظامی ملاتړ لرو، بلکې طالبان په نوې او خالص طالبي اردو جوړول باندې بوخت دي، خو پاکستان د جمهوریت په څیر دا ځل د دوی د راپرځولو لپاره هم لارې لټوي. دا مهال کابل کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې د لومړیو ورځو د خوږلنۍ برعکس خورا ترنګلي حد ته رسېدلي او تر دې دمه د قطر، ترکیې او سعودي په منځګړیتوب مذاکراتو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا ورځ پاکستان د خپل بقا له سوار سره هم کلک مخ دی، نو واک او اختیار یې وار بیا په کامل ډول د ګاونډیانو په وړاندې لوبو پلي کولو لپاره د نظامي کېدو پر خوا روان دی. پاکستاني سیاستوال عمران خان له زندانه ویلي چې د دوی د پاوز مشر جنرال عاصم منیر قصداً د افغانستان په وړاندې تاوتریخوالی زیاتوي ترڅو نړۍ ته ځان د ترهګرۍ خلاف مجاهد معرفي کړي او زیات ملاتړونه راجلب کړي. په مقابل کې طالبان هم ځان ولاړ ښیي، خو خپل پلویان او ولس هم ترېنه د ملت د بقا لپاره ډېر څه غواړي. ګنې د سیمې د وضعیت نظامي کېدو په احتمالي صورت کې حالات له کنټروله بهر ویني. افغانستان له ګاونډیانو سره په کوم وضعیت کې دی، څه را روان دي او څه باید وشي؟ په همدې اړه مو خبرو لپاره د افغانستان پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي ته بلنه ورکړې چې نظر یې واخلو. جنرال صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو هم زه هرکلی کوم، ستړي مه کوم او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته هم خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. جنرال صاحب که لنډ راته ووایاست دا ورځې دا د افغانستان وضعیت په هراړخیز ډول باندې څنګه ارزوئ؟ د ګاونډیانو نړۍ خصوصا پاکستان په وړاندې څه ډول روان یو؟ افغانستان هغه پخوانۍ یوه خبره ده ستاسې په حکومت کې د حامد کرزي صاحب په وخت کې چې آیا د ستنې سپم ته ور برابر شوی دی که د ستنې له سپم نه په وتو درته ښکاري؟ جناب شینواري صاحب، اوس خو حالات د افغانستان او سیمې ډېر ترنګلي دي. په افغانستان باندې هر نوع فشار بالخصوص د پاکستان لخوا تحمیلیږي. په افغانستان کې داخلي اقتصادي حالت هم د خلکو ډېر خراب دی، اما دغه بد وضعیت د پاکستان چې د افغانستان له خلکو سره کوي، د تیری او تجاوز کوي، بمبارۍ کوي، یوه ګټه یې رسولې ده چې د ملت خلک ټول په یوه خوله د دې په مقابل کې عکس العمل ښودلی، عکس العمل ښیي او د حکومت اوسني حکومت سره که څه هم ډېر به مخالفت او اختلافونه لري، ولې په دې ملي مسله کې ټول ځان واحد بولي او د پاکستان نه به داسې څوک نه وي د افغانستان په خلکو، ملت او حکومت کې چې متضرر شوي نه وي. نو د پاکستان په مقابل کې یوه کلکه اراده رامنځته شوې ده چې که چیرې پاکستان خدای مکړه تجاوز وکړي، دوی به تجاوز وکړی شي ځکه دوی اردو قوي ده، اما په اوږدمهاله کې دوی د افغانستان د خلکو د ارادې په مقابل کې ماتیږي. صحیح. جنرال صاحب پاکستان مو یاد کړ، پاکستان سره چې کوم جنجال روان دی رقم بحثونه پکې کېږي. پاکستان دې ورځو کې بشپړ نظامي شوی دی تقریبا، او د دوی یو زنداني مشر له زندانه تازه اعلامیه ورکړې ده چې دا نظامي کېدل یې دا د پوځ واکونه ډېر اخیستل، دا کار هم د افغانستان په خاطر باندې روان دی. فکر کوئ چې افغانستان ته د پاکستان څه پلانونه دي؟ خو له پخوا نه که تاریخ ته وګورو، پاکستان هیڅ وخت افغانستان ته ښه نیت نه درلودو. په عمومي کې د پاکستان دوه اساسي هدفونه دي، یو دا چې د فرضي کرښه په رسمیت وپېژندل شي، دویم دا چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې هغه یو لاسپوڅی حکومت وي، د دوی تر لاس لاندې وي، کمزوری ضعیف حکومت وي او په دې توګه دوی وکړی شي چې ستراتیژیک عمق ولري. دوی د خپل شرقي ګاونډي په مقابل کې ضرورت د دې لري چې دوی باید عمق ولري، ځکه چې پاکستان د دې جوګه نه دی چې د هند په مقابل کې دفاع وکړی شي. نو د دوی همیشه دا هیله وه چې افغانستان باید د دوی په سلطه کې وي. جنرال صاحب دا خو زه فکر کوم چې ستاسو د حکومت سره د دوی اختلافاتو اوس طالبانو سره ظاهرا پاکستان دا اختلاف ښیي چې ګواکې ټي ټي پي راته ساتل شوی ده په افغانستان کې.
شاوخوا حالشو کې نور کوم مسایل هم ویني چې د دوی ترمنځ د ترنګلتیا او د غټېدو سبب شوي؟ زه عرض وکړم د دوی خو کله چې طالبان کامیاب شول نو پاکستان حکومت په دې او اردو په دې قانع او مطمئن و چې دا خو اوس نو افغانستان د مونږ شو ځکه چې طالبان خو په پاکستان کې روزل شوي په پاکستان کې اوسېدل پاکستان د دوی کور او له هغې ځایه نه د افغانستان په مقابل کې ټول عملیات کول کله چې کامیاب شول نو د پاکستان د حکومت او ادارې دا بیخي خوب او خیال و چې اوس نو افغانستان د دوی شو اما دا چې طالبان هر ایدئولوژي هر عقیده په هر نظام چې حکومت لري بیا هم نو افغانیت او وطن خو د افغانستان د هر غړي په وینه کې د وطن مینه جریان لري نو هیڅ کله یو افغان به هم دا قبول نه کړي چې خپل خاوره پردیو ته د جنگ میدان وګرځوي یا د پردیو د ګټو لپاره استعمال کړي او یا د دې زمینه مساعده کړي چې د بل چا ډول ته وګډېږي نو دوی د پاکستان غوښتنې ونه منلې نو په همدې دلیل دی چې پاکستان د افغانستان په مقابل کې ګواښونه کوي او دوی کله ټي ټي پی باندې نیسي کله یو شی کله بل شی در حاله کې چې ټي ټي پی د دوی په خپله خاوره کې دی دا دومره سیمې خاردار دا موانع چې دوی جوړ کړل منطقا د دوی دا پوښتنه وکړي چې دا څنګه ټي ټي پی له افغانستانه په دومره موانعو کې تیریږي چې په هر ځای کې د دوی پوستې او د دوی نظارت روان دی بیا هم له افغانستان نه تیریږي دا منطق نه مني نو ټي ټي پی داخل د پاکستان نه داخل د قلمروونه فعالیتونه کوي او د عامو تام مسؤلیت د دوی خپل دی نه دا چې پړه په طالبانو واچوي یا د افغانستان په خلکو واچوي جنرال صاحب دغه ټي ټي پی بحث راغی دا دی چې ستاسو هم ورسره ډېر وخت لاسو ګریوان وي په همدې مسایلو کې پاکستان سره ټي ټي پی خو اصلا یو ډله ده چې په خپله آی اس آی د پاکستان اردو دا جوړ کړه د دوه مقصدو لپاره چې هم په کشمیر کې د هند په مقابل کې چریکي عملیات اجرا کی درد سر جوړ کی او د دې ټولنه یو وخت کې د دوی تعلیم او تربیه په هغه سیمو کې دا چلته طالبان حاکم وو د جنگ په وخت بیا د څو موده د کشمیر په ساحه کې دوی فعالیت کولو بیا د دې لپاره چې تر شک لاندې رانشي لغې ځای نه دې خواته راوخوځول نو دوی خپله دا پروژه درلوده جوړه کړې وه چې دوی په ډېره وسیع پیمانه د طالبانو په جګړو کې له دې نه استفاده وکړه یعنې ټي ټي پی د طالبانو په څنګ کې د پخواني جمهوري حکومت په مقابل کې جنګېدل نو اوس داسې حالت راغلی دی چې اوس هماغه ټي ټي پی غواړي چې د پاکستان په نظام کې هم بدلون راولي نو دغه بدلون په حساب اوس دوی خپل ځانونه د پاکستان حکومت ځان په خطر کې ویني نو اوس دا دعوا کوي چې ټي ټي پی یو منفي عنصر دی د دوی په مقابل کې او دا د طالبانو لخوا حمایه کیږي باید حمایه نشي صحیح جنرال صاحب کار څنګه دی پاکستان هغه د کابل پورې راغی بریدي وکړه او ګواښونه کوي چې ګنې جنګ کوو د افغانانو سره تاسو ویل چې کوی نشي خو یو جالبه خبره ده چې دا وضعیت ته په کتو باندې خلکو سره پوښتنه ده چې آیا رښتیا هم راتلونکي کې افغانستان ته پاکستان سره یو جنگ په دې نږدې راتلونکي کې ورڅرګند دی دا به څه ډول جنګي او که راته دا هم وایي چې دا جنګ به د پاکستان لخوا په پیسو اخیستلی جنګ وي که بل وي د دې احتمال شته چې په افغانستان باندې پاکستان حمله وکړي او دلته د پاکستان قوتونه په مقایسوي توګه طبیعي خبره ده چې د دوی پخه اردو ده زموږ اردو څو وارې متاسفانه د دښمن په لاسوهانو په داخلي منفي اړیکو په مرستو اردو له منځه لاړه نو موږ هغسې اردو چې پخوا هم درلوده نه لرو چې د هغې په مقابل کې دفاع وکړي د دې احتمال شته چې دوی به بمباري کوي دوی به په بعضو نقاطو کې حتی تجاوز وکړي مګر سوال دا دی چې دوی به برید وکړي دوی به ننوځي افغانستان بعضې برخې به حتی ونیسي ولې د دوی بیرته تګ بیرته وتل او په افغانستان کې پاتې کېدل د دوی لپاره به ډېر مشکل حتی ناممکن وي او د دوی
سرنوشت به ډیر بد وي او په بدو حالاتو سره به دوی بیرته مات او له خاورې نه ووځي. جنرال صاحب د افغانستان کې خو د جنګ یو ډیر جالب نتیجه هم راوځي. دغه برید کوونکي هیواد ټوټه کېدل پاکستان ته هم داسې ګواښ وینئ؟ پاکستان داخلي وضعیت چې وګوري یعنی اوس فعلا په سیاسي اجتماعي او اقتصادي لحاظ پاکستان په خپله په ډېر بد حالت کې دی. د بلوچو، د سندیانو، د پښتونخوا یعنی مختلفو برخو کې هر څوک غواړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي او قدرت صلاحیت ټول د یوې برخې چې پنجاب دی دغه په لاس کې دی، د نورو برخو نه د اقتصاد ګټه اخلي. د مثال په توګه د پښتونخوا کې د دوی غټ په اصطلاح زیار او کوشش دا دی چې د پښتونخوا له منابعو نه له معادنو نه ګټه واخلي او منافع دوی د پنجاب لپاره چې همداسې کوي استعمال کړي او اوس هم په دې کارو دوی بوخت دي. همدغه دلیل دی چې د پښتونخوا خلک د خپلو منابعو نه غواړي چې په خپله خاوره کې په خپله سیمه کې لږ نه استفاده وکړي. هغه د دوی سره په جګړه کې دي، نه په خوله کېدونکي دي. همداسې بلوچ ازادي غواړي، سندیان هم په عین ترتیب سره فعالیتونه لري د پنجاب د حکومت په ضد او په اقتصادي لحاظ هم دوی ډېر په بد حالت کې دي. دنیا قرضداره دی او د نفوسو په حساب هم نفوس ډېر دی، د لوږو سره ستونزو سره مخامخ دي. نو د دې لپاره چې پاکستان حکومت او اردو یې بالخصوص د خلکو د خپلو خلکو پام بلې خواته واړوي، نو خپلې ناخوالې په دې پټوي چې دوی په افغانستان کې تهمتونه وارد کړي، افغانستان تهدید کړي او د ټي ټي پي پلمه په طالبانو واچوي او افغانستان وګواښي او افغانستان جنگ ته ورکش کړي. خاص د دې لپاره چې د خپلو خلکو مفکوره بدله کی د داخلي ناخوالو نه مخ واړوي. هر څومره چې څادر پې راکش کې نه شي کولی. تاسې پام کوئ جنرال صاحب په دې ورځو کې پاکستان حکومت بیرته نظامي بڼه خپلوي او عامو ته هم اختیارات د پوځ مشر واخیستل. خلک وایي چې همدغه ټوټه کېدو د ویرې نه دا شی وکړ. څه فکر کوئ چې دغه اختیارات بیرته ولې پوځیانو ته فوق العاده ور روان شول؟ دلیل دا دی چې په خپله پاکستان کې خلک، عام خلک د حکومت او د اردو مخالف دي. یعنی کوم کارونه چې اردو کوي د افغانستان په مقابل کې او یا د خپلو خلکو په مقابل کې، هغه د خپلو خلکو سره او د افغانستان د خلکو سره ښکاره ظلم دی، استبداد دی، تیرای دی. نو خلک خپله د پاکستان خلک د مخالف دي، د کوم تحریکات دي د افغانستان په مقابل کې کوي. د دې لپاره چې دوی خپل ځانونه وساتي، خپله بقا د نظام وساتي. په دې قصه کې نه دي چې خلک څه غواړي او خلک تر تهدید لاندې، تر فشار لاندې ونیوی شي. نو دوی غواړي چې اردو نور هم قوي کړي او عاصم منیر چې هغه وخت پوره دی باید تقاعد شي او شاید تقاعد شوی وي. نو دا هڅه کوي چې دی بیرته تمدید واخلي، بیرته پاتې شي، جوړجاړی وکړي د اوسني حکومت سره، وعده وعید سره وکړي. حتی که په دې کې کوم لاسبری ترلاسه نه کړي، دې ته حاضر دي چې د نورو حتی د عمران خان سره کوشش وکړي او داسې جوړجاړی وکړي چې دوی په قدرت کې پاتې شي. صحیح. جنرال صاحب زه یو بحث مطرح کوم، زه غواړم چې تاسې یې واورئ او بیا به زه ستاسې جواب واخلم. دې خواته راځو، طالبانو خواته. طالبان د امریکا له بشپړ ملاتړ نه دې ورځو کې محروم نه ښکاري، خو د امریکا په شمول غرب کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو ګنګوسې زیاتې شوي. که پام وکړئ پیښې او بانې ورته مصنوعي یا په طبیعي ډول باندې ایجادېږي. تاسې مثالونه لرئ، دا اوس نوررحمان لکنوال. ستاسې پخواني همکار د حامد کرزي صاحب په دفتر کې کریم خرم صاحب ویلي چې پلان دا دی چې د خپلو اهدافو لپاره یو شمېر هیوادونه ځینې افغانان بیرته په دا ډول بهانو سره افغانستان ته راولي او راولېږي، ځای په ځای کې. او طالبان هم یو شکایت لري چې نړۍ په سترګو کې موږ نه ځایږو او دوی زموږ له منځه تلل غواړي. څه فکر کوئ چې څه روان دي په دې رابطه د طالبانو په خبره؟ زه خو اول دې ټکي ته اشاره کوم چې رحمان الله لکنوال چې وکړل ډېره بده پیښه وه. موږ یې غندو، ټول افغانان یې غندي، ښه کار یې ونه کړو
او دا فردي خبره ده د باید تحقیق وشي مسؤلیت معلوم شي چې ولې دا کار کړی دی او مطابق دغه باید مجازات شي راغلو دا چې دوی خپل امریکایان خپل احساسات په دې کې ښیي چې موږ مهاجر باسو موږ افغانان باسو موږ اکو دا کو نور نه راپرېږدو خو دا د درد اوله مرحله ده د حادثې اوله مرحله ده تاسو د سپټمبر 11 حادثه چې پیښه شوه خبرې انعکاسات په اوله مرحله کې ډیر جدي او ورو بیا وروسته مړه کېدل اوس هم عین شی دی د خلکو احساسات ډیر جدي دي ولې دلته قانون او مقررات داسې دي چې یو څوک چې دلته راغلل قبول شول او ارزیابي شوي وي هغه بیا بیرته څوک نشي ایستلی قانون اجازه نه ورکوي یعنی دا د یو فرد د یو شخص یا د یو ګروپ صلاحیت نه دی د کووزیم د قانون له مخې د قانون په رونا کې به دا کار کیږي نو زه د دې خطر نه وینم چې د مثلا افغانان په دې تهدید کې چې د امریکا نوم باسو ځکه چې دا د امریکا د قوانینو او مقررات سره سم ټول قبول شوي دي اسناد یې اخیستي دي البته په دې مرحله کې لږ احساسات توده دي ولې دا به د هفتو اونیو میاشتې 2 میاشتو په وټولو سره به دا موضوعات بیرته ساړه شي حوادث د دې په څیر ډېر حوادث کېږي دلته نورو ځایو کې اروپا کې دا جرم دی جرم فردي دی نو زه فکر کوم چې په نتایج د دې داسې نه دي چې لکه څنګه چې د اوس لیدل کېږي راوړو دا چې طالبانو سره کومک کېږي زه فکر کوم چې دا ټول هغه د دوحه د پریکړې له مخې اوس هم دوی ځانونه مکلف بولي کومک ورسره کوي چې په مقابل کې طالبانو هم هغه کومې غوښتنې چې منلې وي د دوحې په پریکړه کې هغه باید عملي کړي وای چې زما په اند زیاتې خبرې نه دي عملي کړي پوښتنه مې دا ده چې غرب خو به د پاکستان په څیر باندې د طالبانو لمنځه وړلو پسې راپتېلي که به نه راپتېلي خو ډېر داسې فکر کوي چې طالبان افراطي دي او دوی زمینه د دې مساعدوي چې دلته نور افراطي ګروپونه لکه القاعده او بعضې نور عناصر په افغانستان کې ځای پیدا کړي او انکشاف وکړي خو دا خطر به موجود وي احتمالا د دې نه دی خطر حس کوي د پخوا په شان نو د دې لپاره به دوی بعضې تدابیر نیسي خو هغسې چې طالبان وایي چې دوی خپله خاوره نه پرېږدي چې د بل چا په ضد استعمال شي د بل هیواد په مقابل کې استعمال شي او دغه اوسنۍ یو څو ورځې پرېکړه حادثه چې په تاجکستان کې وشوه چې دا تهمت ولګېدو چې په طالبانو باندې طالبانو دا کار کړی او طالبان طبیعي ویل چې دا کار دوی نه دی کړی د دې حکومت نه دی کړی دا هغه عناصرو کړی دی چې نه غواړي چې په دې سیمه کې امنیت تامین شي ولې اوسني داسې خبرې هم خپرېږي ما خپل له مطبوعاتو اورېدلي دي چې دغه کارونه پاکستان کوي او پاکستان د دې لپاره کوي چې د ګاونډیانو ذهنیت د طالبانو په مقابل کې نور هم خراب کی او زمینه د ته مساعده کی چې له هر خانه په طالبانو فشار راشي پر راتلونکو څو ورځو هفتو کې به دا روښانه شي ان شاء الله په مطبوعاتو کې تاسو ته ډېر ښه معلوم شي چې دغه برید چا کړی او په کوم دلیل کړی دی نو اوس خو مطبوعات په دې باندې غږیږي چې دا پاکستان کړی او د دې لپاره کړی چې د تاجکستان مناسبات د مرکزی اسیا مناسبات له طالبانو سره وخیم کې نورم او دوی ته دا زمینه مساعده شي چې نورم په طالب فشار راشي صحیح دا د ګاونډیانو خبر رااله جنرال صاحب د سیناس طالبان هم غلي ناستي د پاکستان د دې کارونو په مقابل کې دا اوس تازه د پاکستان لزه د هند سره اړیکې زیاتې کړي د امریکا لزه د بیا د ایران روس او چین سره اړیکې زیاتې کړي یو خبره ده چې دا به دوی ته ګواکې ستونزې خلق کی بل خلک وایي چې نه دا دوی ژغورلی شي د سیمې هیوادونو سره اړیکې زیاتول په دا کچه چې طالبانو زیاتې کړي دي دا 4 کاله وشول 5 کاله نور هم ژغورلی شي او نظام لا قوي کېدلی شي خو طالبان که چیرې د بعضې اصلاحات بالخصوص د بشري حقوقو مسله د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله د مسایل دوی حل کړي دې ته احترام وکړي زه فکر کوم چې
جامعه کې به دوی نورم په اصطلاح حمایت او سپورټ ترلاسه کړي او تخریب خو په ځای پرېږده یعنی دا به د دوی په ګټه وي ولې دا چې پاکستان دوی ګواښي دوی حق لري چې ځان دفاع وکړي چاته لاس هم ورکړي دوست هم پیدا کړي او هغه چا سره هغه د چا خبره د مقوله ده چې ستا دښمن زما دښمن دی او زه تا شریک دښمن په مقابل کې دوستان یو نو په دې حساب دوی حق لري او چې زه لاس وکړ کې هند او هند هم دا اپورچونټي ځان ته دا چانس بولي چې د سیمه په د حالاتو په مد نظر بل خصوص د پاکستان سره د اړیکو په مناسبت دا خبولي په ګټه بولي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي همداسې نور هیوادونو سره همسایه‌ګانو سره دا تعامل چې دی روان کړی دی دا د دې په ګټه دی او دوی مجبور دي ځکه سبا کدي د پاکستان سره جنگ کوي یا نور دنیا د دوی په ضد ودرېږي دوی خو بل ځای هم نه لري چې لاړ شي دوی مجبور دي دفاع وکړي خو به پاکستان ته تلل کوري پاکستان و چې له پاکستان سره دښمن شول دوی د تخت ځای نه لري بل دي چې تر اخر لازم پر جنگ وکړي دفاع وکړي او ځان وساتي د دې لپاره به دوی کوشش کوي چې دوستان پیدا کړي صحیح جنرال صاحب ته یو ډیر جالب بحث راځم دا څلور کال کېږي چې طالبان وایي نظامی وړتیاوې مو د سیمه ییزو ګواښونو د مخنیوي لپاره فوق العاده زیاتې کړې دي او لا یې زیاتو دا د دوی خبره ده چې پخوانۍ روسیې او اوسنۍ امریکایي وسلو ترمیم هم موږ ډېر په چټکۍ سره روان کړی جالبه دا ده چې د پخواني جمهوریت روسي وسلې کباړولې او امریکایي بیا ترمیمول نه شوې هغه هم د امریکایانو ورکشاپ ته به منتظر وو بل اخره هغه هم لاړ تاسو په کې څه وایاست د دوی په وړتیاو کې دا چې ډېر وسایل لکه د هوایي تیارې ترمیم دا شان د دوی کولای شي ځکه چې هلته ورکشاپونه امریکایانو جوړ کړي په هوایي کې هغه شته دوی ته دغه استفاده کوي او وړې وسلې پروا نه لري هغه مثال امریکایي وسله ده په د هغه ورکشاپونو کې چې په کې روسي سلا ترمیمیږي جوړیږي په هغه کې لږه استفاده کیدای شي وړې وسلې ډېر کم تفاوت لري دی او بل سره نو په عموم کې تخنیک داس دی چې کچېره یو څوک په روسي تخنیک بلد وي د امریکایي تخنیک نه هم استفاده کولای شي استعمالولای شي پرچا کولای شي یا ترمیمولای شي صحیح هغه کوم مشکل نه دی صحیح جنرال صاحب امدی موضوع کې لیک پاتې کیږي د ځنې کړي وایي چې افغانستان بیا نیسو او جبهه خپل فعالیتونه روان کړي دي خدای طالبان له خوا نه د ډرونونو د جوړولو خبرونه هم لرو پنځیر نه په خواني لونا او نور توغندي هم راويستل زړو سور نه راويستل او فعالیت ده رحمت الله نبیل صاحب چې تاسو د وخت همکارو هغه ویل دي چې دوی د هستوي وسلو د جوړولو هڅه هم کوي د دوی د پاوز د روزنې استادان هم بهراني نه دي خو ټریننګونه چې ما اوریدلې دي چې ډیر سخت دي دوی حتی په پاوز کې د لومړي ځل لپاره د ځانمرګو قطام لري تاسو راتلونکي وضعیت تر کومه حد د دوی په لاس کې وینئ زه خو څو شیان دلته اشاره ورته کوم صحیح اول یعنی واځي بریالیتوب په دې نه دی چې څومره سالا لري څومره تخنیک لري دلته ډېر شي چې مهم دي زموږ نظر وحدت نظر ملي روحیه وحدت ملي دا اساسي ټکی دي پس لغنا د وحدت ملي په څنګ کې اسلحه تخنیک او لوجستیک وسله چې ولري باید مهمات ولري مهمات چې لري باید لوجستیکی ټول امکانات ولري یعنی اردو ایوازه دا نه ده چې وسله لري استعمال کی عسكر ډوډۍ ته ضرورت لري واسطه تیلو ته ضرورت لري او سالا مرمۍ ته ضرورت لري نو دا لوجستیکی برخه ډیره مهمه ده نو شاید دلته به څوک وي چې دوی سره کومک کوي ایوازه په افغانستان کې مختلف امکانات مثلا د ترمیم د سالا د جوړو د وسلو د تولید یا مثلا د مهماتو د تولید د امکانات خو نه لرو کله تعلیم او تربیه امکانات ولرو او تر یو حد د ترمیم امکانات ولرو ول په ډیر شانو کې موږ مجبور یو چې بل ځای نه اکمال کو نو دلته به یو څوک وي چې دا اکمالات کومک وکوي هندوی روسیاوي ایران یا څوک وي طالب حتما یو څه امکانات لري نو دا نظامی امکانات معمولا څوک په ډاګه نه وایي چې زه چا سره څه امکانات لرم یا چا نه چې غواړم
ولې زیاتره نظامی امکانات او ملګرتیاوې غوښتنې داسې سری غوندې وي د پردې شاته وي. جنرال صاحب دا د ډي ډي آر پروګرام زه ډېر وړوکی هم یاد مې شي چې چا سره به په غوجل کې چیرته په پخوا وتیرانو کې خلکو لږ یو شی وسله نیمه ایښودله د ټوپک برچه وه هغه به هم روسۍ راټولوله به یې ترېنه دغه کوله به یې ویلي کوله به یې او ستاسې په وخت کې لونا توغندي په پنجشیر کې په سوړو کې منډل شوي و تاسو بې نوی خبر که څنګه طالبان راویستل؟ دا زده چې له ډېرو شیانو نه خبر وو ولې هغه وخت کې خو حتی تر د اخري جمهوریت تر اخري وخته پورې دا قدرت او صلاحیت په هغه دولت کې نظام کې موجود نه و چې د پنجشیر نه ټول شیان راوباسي. یعنی دیموکراسي و انتخاباتو ولې باور وشه چې په نظامی بخش کې ټول قدرت د شمالي ټولواله سره وو بالخصوص د پنجشیر د یو کوچنی ولایت چې پوسلا او جنرالان لرل قدرت ټول د دوی په لاس کې و د دې جرأت نه و چې څوک لاړ شي او پنجشیر بررسي کې او پنجشیر نسلا وباسي. یو شمېر سلاوي هم چې وتلي وي هغه د سیګارو د امریکا په اصطلاح په غوښتنه پلټنه بعضې سلاوې راوایستل شوې بعضې سلاوې راوړل شوې کابل ته ولې ډېرې سلاوې وي چې پاتې وې حتی تر اوسه اوس هم شاید داسې ځایونه وي چې طالبان ته به نه وي معلوم. او غرونه دي درې دي نو هره دره او غر خو غیر دینه چې په خپل هغه خلک چې هلته لوی شوي دي زیږېدلي دي هغې ته معلومات وي د باندې خلکو ته نه معلومیږي. جالبه ده که نه تاسو ته خو به کیسه هم معلومه یي ډېر پخوا راهیسې دا څنګه داسې لوی شیان ته وړل شوي وو چا وړي وو څنګه ساتل کېدل دومره معلومات خو به اوس راسره شریک کړئ وخت به یې تېر دی بیا خو دا شورای نظر یو ډول دا خو معلومه خبره ده ګوره مجاهدین په 1992 کې کله چې پېښور کې حکومت جوړ شو هغه اورېدلي خو به دې وي یعنې لیدلي دې نه وروسته به دې لوستلي وي په مطبوعاتو کتابو مجلو کې به دې لوستلي وي حکومت جوړ شو هغه حکومت مجددي صاحب د 2 میاشتو لپاره و پس هغه رباني صاحب د 4 میاشتو لپاره و او فیصله داسې وه ټول کابینه معلومه وه چې څوک دي او دا فیصله داسې شوه چې دا به کابل ته ځي حکومت به جوړوي بیا به یو د تنظیمونو نه به یو مشترک قوت جوړیږي په د وزارت داخله مربوط چې هغه به د پولیسو په شکل کې کابل ښار به ساتي امنیت به ساتي او بیا به وروسته د اردو په جوړولو پیل کیږي او هیڅ مجاهدین قوتونه به د کابل ښار ته نه ننوځي ولې تر څو چې خلک خبرېدل ټول کابل شورای نظر نیولی او مونږ وزارت دفاع کې و دارالمان کې چې مونږ ته داسې او هغه وخت ادارونه د مشرانو هدایت شوی و چې مجاهدین راځي څوک عکس العمل ونه ښیي او مجاهدین دولت په اصطلاح مجاهدینو سره جوړه کړې ده مجاهدین راځي کوم ځای چې نشي تاسو به عکس العمل نه ښیي مونږ کورو ته لاړو او په ماسپښین کې جنگ شروع شو جنگ ولې شروع شو جنگ په همدې شروع شو چې حزب اسلامي دعوا وکړه چې تاسو ولې کابل ته ننوتئ هغوی هم کوشش وکړو چې راسیای ونیو نور ځایونه جنگ شروع شو حزب وحدت او مثلا نور هم خپل ساحو کې جنگ شروع کړو چې فیصله خدای شو چې کابل ته به هیڅوک هم نه ننوځي نو دا خو یو واقعیت دی ولو چې په هغه حکومت کې زه وم هلته هم کار کړی ولې اصلي قدرت قوت خو ټول دوی سره وو یعنی د کارزي صاحب د حکومت تر اخره پورې هم حتی زه فکر کوم د اشرف غني په حکومت کې دوی لا قدرت درلودو. جنرال صاحب په دې اړه یو بل پوښتنه کوم بیا بس بل خاطر نه وړم ما ته خبرو کې خبرې پیدا شوې مرمۍ ته چا ویلو چې څنګه د تیز روانه هغه ورته چې باروت زور را پسې دی د چې بس مطرح وو چې په جمهوریت کې د لوی باجګيري دامدغه درنو وسلو له زور وا کابل لدینه ډارېده چې حالت خو ډېر غټ شي نه په پنځیر کې اساسلې دي خبره ونه منل بالکل ها دا واقعیت دی یعنی تنه په پنځیر کې نه شاید په بدخشان او بغلان په تخار باز ځای کې هم شاید دا وسلې پټ شي وي د درنې وسلې پټ شي وي نو خبره دا ده چې
افغانستان کې 45 کاله جنگ وشو، د 40 کالو جنگ کې 45 کالو جنگ کې خامخا کله له وسلو ډک دی. یعنی هر ځای ته سړی لاړ شي هیڅ کور به نه وي چې هلته وسلې نه وي، حتی داسې کورونه شته، داسې د جهاد او د جهاد د دورې داسې قمندانان شته چې اوس هم په کورو کې هغه لري. یعنی تنه پنجشیر نه یادوم، په نورو ځایو کې صحیح په ختیځو سیمو کې قمندانان شته چې اوس هم ذخایر لري. هغه ذخایر به یو ورځ به راځي، یا به خپله راباسي، ښیي به یا به حکومت پیدا کوي راباسي به. جالب دا د ګاونډیانو بحث مو دې نه مخکې کوو چې ګاونډیان طالبانو ته په شک کې ګوري او په اندېښنه کې دي ورته او خوشبینه هم دي. اوس دوه خبرې دي جنرال صاحب. دوی د ګاونډیان د افغانستان پاکستان په شمول باندې، پاکستان خو معلوم دی چې څه شی غواړي، دا نور ګاونډیان دوی له نظامی اړخه خلک داسې انګیري چې ګواکې ضعیف افغانستان ساتل غواړي چې بیا خپل معادلې پکې په اسانه پلي کړي، یا اوس داسې دوی خبره کوي چې موږ غښتلې قوي ادارې په افغانستان کې غواړو چې سبا پکې بیا څوک مداخلې ته رانشي او دوی ونه ګواښي، ګاونډیان ترېنه ونه ګواښل شي. د دواړو نظرونو کې کوم یو سم دی؟ داسې دی چې د هر ګاونډی د هر مقابل ګاونډي په مقابل کې داسې یو پالیسي په نظر نیسي، داسې یو ستراتیژي عملي کوي چې په هغې کې خپلې ګټې وویني، چې ګټې نه یې پکې هېڅوک هم ورور نه دی، هېڅوک هم د کاکا زوی نه دی. یعنی هر ګاونډی خپلې ګټې ګوري. نو دې ګټې فرق لري. اوس مثال په توګه په پخواني نظام کې ایران ډیر زیات کوشش کولو چې د اهل تشیع وروڼه په خفا کې تقویه کړي او علني د امریکا په ضد استعمال نه کړي، ځکه چې دلته بیا دوی له منځه تلل خرابېدل. ولې موږ لیدل چې دوی په عراق کې استعمالیدل، په عراق جنګو کې استعمالیدل، دا بیچاره افغانان د مذهب په نوم. نو اوس هم دوی دواړه اړخه نیسي، دواړه برخې. یو دا کوشش کوي چې هغه عناصر چې د دوی سره اړیکې لري، یا کلتوري یا مذهبي یا ژبني، د هغې د تقویې لپاره داسې حالت غواړي چې دوی وکړی شي حمایه کړي. او یا دا دی چې دوی نه غواړي چې مثلا د یو هېواد سره غیر ضروري په جنګ کې اخته شي، ولې په سوله کې ژوند ونه کړي. زه فکر کوم چې زیاتره ګاونډیان به دې ته خوشحاله وي چې له طالبانو سره په تعامل کې ژوند وکړي. او په دې اوس اکثره په دې قانې دي طالبانو 4 کاله حکومت وکړو، شاید 4 کاله یې نور هم وکړي. یعنی طالب که له خپلې بې اتفاقۍ، خپلې خودخواهۍ او د ځینو عدم اصلاحاتو له کبله شکست سره مواجه شي، فکر نه کوم چې د بهر نه به دوی متضرر شي چې شکست وخوري. جالب. یعنی که طالب شکست خوري، ما په نظر د خپلو نیمګړتیاو، د خپلو بې اتفاقیو او د خپلو متفاوتو غوښتنو نه به متضرر کیږي، چې البته په دې کې به هغه عناصر نقش لري چې دوی ورپورې تړلي. اوس مثلا په طالبانو کې هم داسې نظریې دي چې یو شمېر دي چې ایران سره تړلي دي، یو شمېر دي چې پاکستان سره اړیکې لري. خو دا تفاوتونه شول، دا فرقونه شول. نو که دا فرقونه له منځه لاړ نه شي، یوه خوله، یوه ایډیولوژي، یوه خبره نه شي، خو امکان لري چې دوی په آینده کې متضرر شي. یو بل خبره طبعا ستاسو د مسلک سره تړاو هم شاید ولري. ګاونډیانو استخباراتي لاسونه په افغانستان کې نه ایستي دي. بل خبره دا ده چې نه ایستل شوي دي. دې کې کومه خبره تاییدوي په دې ورځو کې؟ دواړه دا خبره صحیح ده چې استخبارات لاس وهي. یعنی که ډېر نیک ګاونډی هم وي، اهل صالح ګاونډی هم وي، بیا هم خپل استخباراتي عناصر د همسایه په کور کې اچوي. اوس په طالبانو په حکومت کې دا شی ممکن دی، ځکه هغوی خو چې همداسې در باندې شک راغی ورکېږي سړی. صحیح ده، خو د طالب په جامه کې به هم وي. داسې خو نه ده چې هغه ده، یعنی اوس به داسې عناصر وي په همدې طالبانو کې چې هغه به اوس د پاکستان طرفدار وي، هغه به د پاکستان سره په پټه کې حتی د دې طرفدار وي چې مثال هغه د پاکستان ګټه وکړي. دا شاید باید بعضې عناصر وي چې د نورو همسایهګانو سره اړیکې ولري. یعنی استخبارات خو دا معنا نه لري چې یو ایرانی به راځي په افغانستان کې به فعالیت کوي. نه، دا ایرانی به یو افغانی استخداموي او افغانی به استعمالوي
هغه به خریداري کوي خپل کوي به په مختلفو وسایلو باندې مسایلو باندې د پیسو د تهدید د بلاک میل یعنی سل خبرې دي ایدئولوژي هغه به ځان ته اړوي بیا به په مغازای کې استعمالوي خپل کور کې به استعمالوي استخبارات به هیڅ کلم داسې نه وي چې یو پنجابی به په کابل کې مخبري کوي یا به یو هندی مخبري کوي یا به یو چینایي مخبري کوي یا به یو روسي ګرځي مخبري به کوي دا به ټول خپل عناصر په افغانانو کې پیدا کوي داسې عناصر چې هغه افغانیت یا په اصطلاح وطن سره مینه ونه لري یا د پیسو وږی وي پیسو لپاره کار کوي یا له بل کوم امتیاز لپاره ورته وایي چې مثال که نظام بدلیږي د موږ د خوښې نظام راځي ته به چوکۍ لري ته به مقام لري یعنی په مختلفو شکلونو سره په خپله د وطن خلک پیدا کوي چې هغه استعمال کړي جالب د ایران پر رابطه ویل کېږي چې ډېر ښکاره د طالبانو په اوږه لاس ایښی دی د طالبانو مشر ته ځانګړی ځواک یې جوړ کړی دی دا څومره خطرناک کیدای شي ایران دا خو ما هم اوریدلی دي معلومات کې مې اوریدلی دي ولې کوم سند کوم ثبوت شی زه نه لرم او نه مې لیدلی دي نه پیغه کولی شم خو داسې وایي چې یو شمیر قوت قندار کې په حدود 4,500 نفر دي چې هغه ایران تمویلوي نو دا خطرناک په دې دي چې بیا به یو بل څوک د بلې خوا نه تمویلیږي او دغه د چې ټکر واقع کېږي او دا خبرې دي چې بې اتفاقۍ خبرې خو همدغه مسایل منځته راولي دا خبره خو تایید او رد نه کړه په بله خبره نورې خبرې رالې پاتې شوې طالبانو د ډرون جوړولو د همداراز د استوي وسلو د جوړولو اوازې هم وي څه فکر کوئ چې طالبان صلاحیتونه دومره لري افغانستان کې دومره امکانات شته چې دوی د ځان د ژغورنې لپاره کارونه وکړي د ډرون جوړول خو زه فکر کوم ډېره عادي خبره ده یعنی په افغانستان کې بعض محصلینو بعض عادي حتی یو بېسواده سړي یو طیاره جوړه کړې وه ما په تلویزیون کې ولید دغه طیارې داسې په اصطلاح پروانه یم چالانو ولې پرواز مینه دی لیدلی نو د ډرون جوړول کوم عادي خبره ده کوم مشکل کار نه دی ولې د لوناو یا د ډېرو غټو راکټونو جوړولو فعالول هغه خارجي منابع او خارجي تکنالوژي غواړي ځکه چې هغې کې اول په د لوناو د سکاډو په دې کې خو مایع محروقات استعمالیږي آیا هغه مایع محروقات موږ لرو موږ امکانات لرو کله بل ځای نه دغه امکانات پیدا کیږي نو کدا شایان استعماليږي یا جوړیږي اتمن به د بل چا حکومت وي صحیح یو افسوس نه ډکه شاید ارمانی پښتنه می جنرال صاحب موږ په دې څلورو لسیزو کې یا 15 لسیزو کې 50 کالو کې رقم پوزونه افغانستان تجربه کړ تاسو وختیم درد په خپل ښکارا کو ارز انسان ته درد ورځي د کمونیستي رژیمونو لخوا سیاسي کول پیل شول د زموږ د پوزونو جمهوریت کې سختارونه د څه شول چې د څه جوړ شول چې تاسو کې د چې په ملامت حساب شي جمهوریت سقوط ته لایو ورځ پاتې و چې بیا پاوز نو وسی طالبان بشپړ طالبانی پاوز کوي طبيعي چې د طالبان له سقوط سره به دا پاوز هم بیا شاید نه څه اقدامات یو دایمي پاوز راز نصیب کولای شي ترڅو پورې چې ملي وحدت او ملي روحیه رامنځته نشي ملي پاوز جوړول ناممکن دي د افغانستان په تاریخ کې چې وګورئ همیشه چې پوځونه جوړ شوي وو مثلا د امیر حبیب الله خان امیر شیر علي خان نه راونیسه تر امان الله خان پورې د ملي اردو په نوم چې جوړېدل داسې تقریبا تر یوه حده پورې قومي شکل درلودو ملوکانو په مرسته د خانانو په مرسته تر ډېره حده عسکر رامنځته کېدل راوستل کېدل او دولت امکانات هم ډېر کم وو راغلو مثال د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اردو ته د روس په مرسته جوړه شوه مفت سلام مفت تخنیک دا یې ورکړل کودتا وشوه څوک چې په اصطلاح د ګوند غړي نه وو بندیان شول زما په شمول یو نیم کال بندي وم نو تر څو چې بندیخانې نه خلاصېدم هم او زما پوښتنې هم دا وې چې امریکا کې د څه کول په انګلستان کې د څه کول ځکه زه د اولین محصل وم چې ما په غرب کې تحصیل کړی و نو ما په شوروي کې تحصیل نه دی کړی نو شوروي ته یو دم زیات شمیر
افغانان واستول شول چې اکثریت د ګوند غړي وو هغه د ګوند غړي خپل ګوند ته وفادار وو ګوند ته وفادار وو اردو ته وفادار وو ولې دا وفاداری منحصر وو په هغه چوکاټ کې غیر ګوندي خلک هغه علاقمند دي نه وو ځکه چې کله چې جنگ هم جوړ شو جنگ هم کیدو دا فرار ولې وو ټول به تښتېدل ځکه تښتېدل چې دوی دغه ایډیولوژي سره موافق نه وو او دوی خپل ځانونه نه غوښتل چې قرباني کړي نو دوی که ظاهرا مخالفت نشو کولای هغه مخالفت په دې کې څرګندولو چې اردو ته به سوق شول هغه هم جبر او په زور به اردو ته راکش کېدل هغه به تښتېدل کوشش به کولو چې سرحدي ولایاتو ته لاړ شي هغه مشکلو ځای ته تر څو چې تښته یې اسانه شي هغه ته پاکستان ته او ایران ته نو هغه نو وفادار پاتې نه وو ځکه چې هغه ایډیولوژي فرق لرلو یعنی ملي په ملي روحیه نه و جوړه شوې په ایډیولوژي جوړه شوې وه همداسې کله چې موږ دغه د سپټمبر 11 نه وروسته د امریکا پر راتګ سره کوم اردو جوړه کړه چې زه خپله په دې اردو کې ومه موجود وم دغه روحیه چې موږ لیده دغه ملي داوطلب اردو چې جوړوله اکثریت خلک باور وکړه خاص د معاش لپاره راتلل ځکه چې خلک ډیر غریب وو معاش ډیر لوړ په اردو کې یعنی ملي روحیه والا ډیر کم خلک وو یعنی یو سرباز نه به دې پوښتنه وکړه چې ملي اردو ته څنګه راغلی ولا ښه معاش ورکوي یعنی دا شی نه و چې دا د وطن فریضه ده ډیر کم خلک وو چې هغه په دې نوم اردو ته راغلي وو چې زه د وطن نه دفاع کوم په دې کې زما آینده ده دیموکراسي راځي وطن جوړیږي انتخاباتي حکومتونه به وي یوه ورځ به زه رئیس جمهور کېږم یعنی دا خبرې د ډېرو کمو خلکو سره وي نو زما په نظر چې اردو په ملي روحیه او په ملي وحدت کې جوړه نشي هر اردو چې هر څوک جوړه کړي هغه به زیاتره یا ایډیولوژیکي اردو وي یا به قومي او سمتي اردو وي هغه بقا نه لري جنرال صاحب ستاسو په خبرو کې ماته ځینې سربازانو ته توهین ښکاره شو که زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې تاسو خپله په څه خاطر باندې ملي اردو کې کار کوو د پیسو دپاره که د وطن دپاره ما نه 40 کاله کېږي چې د اردو صاحب منصب وم او ما په کمال صداقت سره له اولې ورځې نه تر څو چې تقاعد کېدم د وطن دپاره د خلکو لپاره خدمت کړی دی او زه انشاءالله په ډاګه وایم چې داسې څوک به پیدا نشي یو به دا وي چې څوک توطیه جوړوي یعنی توطیه نه وي حقانیت وي عدالت وي انشاءالله څوک به پیدا نشي چې ما باندې لاس کېږدي چې دلته د سوء استفاده کړي دلته د رشوت اخیسته دی دلته د بیت المال نه استفاده کړي او دلته د چا حق خوړلی دی دلته د سمت پرستي کړي عدالت نه دی تامین کړی البته په دې کې چې جنرال صاحب د دومره تجربې سره څنګه په ټولو سرتیرو باندې ستا د لاس لاندې تیر شوي قربانۍ م ورکړي موږ لاس پاک کړو چې ورته ویو چې تاسو د پیسو دپاره راتلی وطن دپاره نه راتلی یو بل چې تاسې اسکیپ کړه هغه قومي کېدل مونږ خو مبارزه کوله مونږ خو دا وظیفه وه دنده م وه هره ورځ هرې قطعې ته هر ځای ته تلو همدا ملي روحیه ملي وحدت په همدې مو خبرې کولې شاید تر یو حده پورې به مونږ موافق هم وو ولې دلته خو بیا سوال په دې کې راځي زه په ټیټه سطحه کې دا نه وایم چې هلته به خلکو یعنی امر قماندان یې ومنلي ولې سل په سل کې ملي روحیه نه وه اما راغلو دې ته چې ډېر ګسترده فساد موجود و د دولت په سطحه نو دا فساد په هر ځای کې یعنی په اردو کې مو دې نه باید مونږ منکر نه شو نو کله چې دا دولت سقوط وکړه اگر چې زه نه وم زه خو لا پخوا وتلی وم په ترکیه کې وم کله چې دا سقوط وکړو ولې سقوط وکړو یو مرمۍ چا فایر نه کړ دا ولې او رهبري نه و مشرتابه نه و ټول لاړل لاندې قطاعت خو نو به هغه خو بیچارهګان مجبور وو چې بس اسمان ته وګوري څه وکړي نو د اردو د قماندې او هغه د سوق ادارې لپاره خو رهبري پکار ده نو در صورت کې چې رهبري نه وه نو ټیټه سطح خو بیا موږ ملامتولی نه شو ولې ما یا عامه خبره وکړه چې په عامه توګه یعنی ډېر خلک چې اردو ته راتلل
د غریبۍ په اساس راتلل د اقتصادي وضعیت زما ارمانو چې د ملي اردو کې سر قربان کم خو زه خبريال شوم طبعا زما زړه ودرېد په دې خبره ځکه مې پوښتنه وکړه د طالبانو اردو باندې څه فکر کوي چې دوی هم د یو نواخت نه دي روان یوازې طالبي اردو جوړي او په سر باندې دا غړيږي چې کسبه طالبان نه دا اردو هم نه لري خو زه خو مستقیما دوی سره کوم تماس نه لرم نه دی هلته چا سره چې ولې چې وینو خو دا ټول د ایډیالوژي په اساس ده ایډیالوژي په اساس دا ده چې مطلق هغه د طالب غږ د مسلمانان خو الحمدلله هغه اسلامیت چې په ملي اردو کې و باور وکړه هغه جماعتونه چې موږ لرل ملایان علما هم لرل یعنی په تاریخ د اردو کې نه وو اوس خو نو هر سړی ملا دی نو یوازې په مولایي خو نه کېږي هر سړی باید خپل کار وکړي نو تر څو پورې چې د اردو مسلکي کېږي مسلکي صاحبان سبان نه وي مسلکي خلک نه وي زه فکر نه کوم چې ملي اردو جوړه شي دا به داسې اردو ده چې د دې ایډیالوژي ته هغه ده په اصطلاح معتقده ده نو که چیرې طالب شکست خوري اردو شکست خوري صحیح جالبه ده یعنی متلاشي کیږي اردو یې جنرال صاحب زه روستي پښتني په توګه باندې یو موضوع درته مطرح کوم ماته ځینې نظامیانو دا خبره کړې ده چې بل جمهوریت یا روان دی یا کراشي نو پاکستان غوندې دښمن نه موږ باید یو سبق ولرو او پاکستان غوندې دښمن لپاره موږ باید یو اسټابلیشمنت نظامی ولرو او د خیره جوړ به هم کو بل چا نه مې به واورېد چې داسې که طالب نه وي که نه داسې حکومت به راځي چې نه به پکې طالب نه به پکې پخواني جمهوریتیان بله ډله داسې شاید واک ته ورسېږي چې هغوی به نه د سیاست او نه د نظامي دکتورین او سیاستونو تجربه ولري او دا یاداښت به هم په کتابچه کې ورسره نه وي چې موږ ګاونډیانو سره څه لرل څه حساب کتاب هم لرل نو دوی به څه ورسره هم نه کړی شي بیا راتلونکي کې تاسو پکې څه اضافه کوئ د دوو خبرو کې دا چې زموږ ملت خلک نوي ځوانان په دې باید پوه شي خپل تاریخ ووایي نظامي تاریخ ملي تاریخ باید ووایي په دې باید پوه شي او دا ورته درس ورکړل شي چې زموږ دوست او دښمن څوک دی د اولې ورځې نه چې پاکستان جوړ دی پاکستان له موږ سره دښمني شروع کړي بله او پاکستان په آینده کې هم زموږ دښمن دی زموږ سره دوستي نه کوي زما نظر خدا دی چې خدای وکړي د پاکستان حکومت خلک په دې پوه شي چې زه یو ګاونډی یم د افغانستان نه زه نشم لرې کېدی افغانستان له ما نه نشي لرې کېدی زه باید یو مسلمان هیواد یو ښه ګاونډی پاتې شم د افغانستان په خیر کې زه خیر ولټوم همداسې د افغانانو سره دا روحیه پیدا شي چې د ګاونډیانو په خیر کې خپل خیر ولټوم نه په شر کې اوس خو فعلا همداسې دی چې دوی په موږ کې شر غواړي او ځان ته پکې خیر غواړي په دې باندې باید ځوانان پوه شي او زموږ آینده اردو آینده حکومتونه باید نوي ځوانان وي پاک خلک وي چې فساد یې نه وي لیدلی فساد یې نه وي کړی په د پردیو په لارو باندې په اصطلاح په ایډیولوژي باندې مجهز نه وي افغاني روحیه ولري افغاني وحدت ملي ته وفادار وي زده کړې دې کړي په هر ځای کې چې کړي وي ولې ملي روحیه په ملي وحدت باندې معتقد وي قوم پرست نه وي ژبې پرست نه وي ځکه افغانستان د ټولو ګډ کور دی ټولو ته درنه وګوري ټولو ته احترام وکړي په د همزیستۍ په عقیده مجهز وي اردو جوړه کړي حکومت جوړ کړي دولت جوړ کړي او د هغې په اساس باندې خپل دولت وساتي او داسې پالیسي او ستراتیژي ورته ولري چې ګاونډی موږ ته بد ونه ګوري او موږ بل چا ته بد ونه ګورو نه جنرال صاحب زما پوښتنه دا وه اسټابلیشمنټ جوړول افغانستان د ګاونډیانو د شر نه د جنجالونو نه ژغورلی شي داسې یو نظامي اداره یا حکومت چې هغې نه ملکي حکومتونه لکه د پاکستان په څیر دغه کېږي کنټرولېږي زه د دې طرفدار نه یم چې مطلق د نظامي حکومت په خاوره کې نه ښه اردو باید ولرو ولې ښه سیاسي وطن دوست خلک په راس کې ولرو ښه ملي رهبران ولرو زعیمان ولرو یعنی چې مهم دی افغانستان کې به سیاستمداران وي ولې زعیمان نه دي سټیټمن نه دي موږ سټیټمنټ ته ضرورت لرو داسې یو څوک چې هغه زعیم وي
او ملت کش کې لکه میرویس بابا لکه احمد شاه بابا موږ داسې یو چاته ضرورت لرو او د دې تر سرکردګۍ لاندې داسې یو زعیم تر ادارې لاندې ملي حکومت جوړ شي ملي حکومت چې هغه منتخب حکومت وي د خلکو په غوښتنه شوی وي او د خلکو په غوښتنه داسې اردو جوړه کړي چې هغه اردو د حکومت ته همدغه ملي حکومت ته وفادار وي وطن ته خلکو ته وفادار وي او د وطن د دفاع په خاطر ځانونه قرباني کړي او د مقرراتو او اصول او قوانینو په رڼا کې د دولت تر حاکمیت لاندې وظایف اجرا کړي. همدغه کومې لارښوونې چې تاسو وکړې طالبان په واک کې دي د دې عملي کول د طالبانو په واک کې وینئ؟ فعلا خو کوم ځای پورې چې زه اورم د دوی داخلي اختلافات یا بعضې منازعات چې دوی په منځ کې دي دا شی نه وینم او که چیرې دوی په وخلو شي یو او دغه بعضې مشکلات چې موجود دي دوی دا حل کړي لکه دغه ما مخکې درته ویل بشري حقوق د ښځو حقوق د مکاتبو مثلا د ملي بیرغ مسله قوانین دا شان دوی مراعات کړي ټول پسې ورسره ولاړ دي یعنی موږ نه غواړو چې بل جنګ جوړ شي موږ نه غواړو چې وطن کې بیا خونریزي زه خو خپله د دې طرفدار نه یم چې بیا د په وطن کې وینې روانې بیا د یو بل جنګ شروع شي یا د بل حکومت په جنګ راشي چې بیا د هغې په مقابل کې دوامدار بیا بله جبهه جوړوي او جنګ دوام لري. زما خو عقیده دا ده چې ټول طالب غیر طالب سیاستمداران علما روشنفکران دا د ټول په ګډه یو نظام جوړ کړي په ګډه یو مشترک حکومت جوړ کړي موقت حکومت بیا د انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي نو په انتخاباتو کې چې هر چا ګټله هغه د منلو وړ باید وي او هر څوک یې ته اطاعت وکړي. صحیح جنرال صاحب په اخره کې یو بله پوښتنه کوم ستاسو د صف ستاسې شاګردان ستاسې حکومندانان ستاسې ځینې جنرالان د طالب خلاف وسلې پورته کړي د جنګ کوي دوی کې توان وینئ دوی وایي چې موږ افغانستان ازادي اخلو د طالب نه خو دا د هر چا ایدیالوژي فکر خپل دی هغه هم په څوک چې جنګ کوي هم په دې پوهېږي چې جنګ کې خو اولوا نه تقسیمېږي دې خواته به مري خواته به مري هغه د دوی ایدیالوژي ده زه خو فکر نه کوم چې په جنګ افغانستان کې چې ترلاسه شي. ډېره زیاته مننه کور ودان چې وخت مو راکړ ډېر خوشحاله شوم. خواهش کوم سلامت.